د عبدالله تازه څرګندونې د موقت حکومت په باره کې. عبدالله څنګه د پاکستان په خوښه موقت حکومت اعلانوي. دا چې عبدالله نن ورځ تازه څه ویلي دي دلته په دغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. عبدالله وایي چمتو یو چې طالبانو سره پر موقت حکومت بحث وکړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي تیار دی چې د سولې لپاره له طالبانو سره د موقت حکومت پر جوړېدو بحث وکړي. د امریکا غږ انګلیسي څانګې په یو راپور کې ویلي ډاکټر عبدالله وایي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید ضایع نه کړای شي. نوموړي ویلي افغان حکومت او طالبانو ته پکار ده چې پر خپل دریځ ډیر کلک ونه درېږي، بلکې په خپل افکارو کې دې ته نرمښت راولي. هغه ویلي چې طالبان د سولې لپاره د موقت حکومت شرط اږدي، نو دوی تیار دي چې په دې اړه بحثونه ورسره وکړي. ډاکټر عبدالله همداراز سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب بللې ده او په خبرې په دې برخه کې به د نړیوالو په ملاتړ چټکه هڅه کوي. هغه د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی دی او په خبرې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه باید راکمه کړای شي او د سولې لپاره دې د باور فضا پیاوړې شي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي د موقت حکومت د جوړېدو په اړه داسې بحث لپاره تیاری ښیي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله په امان.